په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې د غم کال. دوستانو، کله چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند ملګری بیبي خدیجه وفات شوه، نو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات غمجن شو. بل په همدغه کال یو څه وخت وروسته د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر ابو طالب هم وفات شو، چې د ماشومتوب نه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم روزنه کوله. نو د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم غم لا پسې زیات شو. نو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې طائف ته سفر وکړي، ترڅو فکر لږ څه بدل شي، او بل دا چې د طائف خلکو ته به د اسلام دعوت هم ورکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کله طائف ته لاړ او د طائف خلکو ته د اسلام دعوت ورکړ، نو هغو ظالمانو نه دا چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې ډیره بېعزتي وکړه، بلکې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې دومره په کاڼو وویشته چې د هغه پیزار مبارک له وینو ډک شو. نو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په سرو وینو رنګ یو باغ ته ننوت او یو کمر ته یې ډډه وویله. دا یو داسې وخت و چې په اسمانونو کې فرشتو ژړل، او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم الله تعالی ته فریاد وکړ چې یا ربه، دا زه دې څنګه خلکو ته حواله کړی یم. د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دې فریاد سره سم الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام ته امر وکړ چې فوراً ځمکې ته ځان ورسوه، او چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم څه حکم درته وکړي پوره یې کړه. جبرائیل علیه السلام فوراً ځمکې ته ځان راورسو، او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویل چې ای د الله محبوبه، زه الله تعالی ستا د مدد لپاره راستولی یم. ما ته حکم وکړه چې د طائف دا ټول خلک د دوو غرونو په منځ کې نچوړ کړم او نوم او نشان یې ورک کړم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې نه، که چېرته دې خلکو ایمان را نه وړ، نو کېدای شي د دوی په اولادونو کې به څوک ایمان راوړي. دوستانو، دومره سخت تکلیف نه باوجود هم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د طائف خلکو ته دعا کوله.